بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، لکه څنګه چې په مخکینی ویډیو کې تاسو ته ما وویل چې کاسل ته به دننه ورځو او دننه کاسل کې چې شی هغه به ټول تاسو ته موږ ښیو. نو دا دننه کاسل ته موږ نن راغلی یاستو، نو تاسو ته ښیو د کاسل کې چې څه شیان دي او ټول به تاسو وګورئ. ګرانو لیدونکو، د دې کاسل نوم دی ټایم ماوت پرایوري کاسل. ګرانو لیدونکو، موږ نورې ویډیوګانې هم جوړې کړي دي چې DRK فوډ پښتو چینل کې شته دي. که تاسو یې ګورئ نو په همدې چینل کې، نو دا ځایونه موږ نه پاتې وو، نو ځکه دا کاسل دننه ما ویلي و بل ویډیو کې چې تاسو په بله ویډیو کې ښیم. نو دوستان، اوس به دننه کاسل ته ورځو چې هلته څه دي هغه به تاسو ته ټول وښیو. Today is very lovely day. Thank you. Thank you. نو اوس موږ دننه کېږو چې تاسو ته دا کاسل وښیو او دلته دا دیوالونه یې وګورئ، غټې غټې تیږې پخوا 1400 کاله مخکې پکې لګېدلي، اوسه پورې تاسو کتلی شئ. څه رقم دیوالونه، څه رقم تیږې اوسه پورې پکې پاتې دي. دلته اوس د ټکټ ځای ده، دا راسته خواته وړه دروازه ده، دلته دننه کېږو، بیا خواته وځو، دغه د ووتلو ټکټ مو واخېسته. نو دا دننه ځای ده، دغه پخوانی هغه یې ده، نقشه یې ده چې پخوا دا ځای په دغه رقم کې و. دلته یې لیکلي چې ویلکم ټو ټایم موت کاسل. نو دا پخوانی ځای ده. اوس ګورو نو چې دلته څه شی دي. دا خو ډېر غټ ځای و، خو صرف دا لږ لږ ځای یې پاتې ده، نور ټول رژېدلي دي، ځکه چې 1470 کاله مخکې دا جوړ شوی ده. نو دا زینې دې ګوره په دې لارې باندې به پاس کړو. دلته که تاسو راشئ، یو رقم بل رقم احساس سړي ته کېږي، لکه بیخي بل ځای کې چې لکه هخوا ته شاوخوا ټول بحر ده، منځ کې دا ډېر جګ ځای ده، یو رقم قدرتي ښایست لري دا ځای. که تاسو راغلئ بیا تاسو ته خپله معلومات کېږي چې څومره هخوا ته ځئ، دا د لنډې بحر ښکاري ډېر، یو داسې ښایسته منظره هم ده، او بل داسې بیخي نااشنا غوندې ځای ده. نو تاسو ته به موږ هغه ځای نه وښیو. اوس ویډیو تر اخره وګورئ. نو هخوا ته چې دي توپونه دي، او یو رقم بل رقم غټه وسله ده چې هغه نه پوهېږم هغه به څه شی. نو که چېرته تاسو هغه باره کې معلومات لرئ، موږ ته کمنټ کې ولیکئ چې هغه کومه وسله ده. دا نقشه بیا د دغه ځای نقشه ده. دا څومره ښایسته ښکاري، 1470 کاله پرې تېر شوي دي، بیا هم څومره ښایسته ولاړ ده دا ځای. نو پخواني استادان ډېر تکړه وو په دې کارونو کې، چې هغه وخت کې دونه ماشینونه هم نه وو. وګوره چې دا په کوم رقم باندې دوی جوړ کړي دي، او اوس هم ډېر ښایسته ښکاري. نو هغه وخت کې خلک ډېر زیات تکړه وو، او اوس یې دغه هغه ایښي دي، اوسپنې ایښي دي چې یعنې څوک ورسره غرض ونه کړي. دوی دا خلک د خپل تاریخ ډېر ښه ساتي، لکه تاریخي ځایونه دي. د دغه ځای چې ده ډېر زیات سیلانیان لري، ډېر خلک راځي. دې ځینه به دوی اخوا بحر کنټرولوو، چې کومه کښتۍ به راتله. کامرامین اخوا بحر ورته وښیه. نو دا توپونه د هغه دپاره پخوا وختونو کې خو به جنګي حال هغه وخت و، او دا توپونه د جنه به توپونه ویشتل.
کومه کښتۍ به چې راغلی هغه به راغله ځکه دې نه ټول ځایونه ښکاري. نو دا توپونه هغه وخت نه دلته درولي دي. دا تاریخونه دلته لیکلي دي. دا بیا د دوی هدیره ده، زاړه قبرونه یې دلته دي. د دوی هم دا بعضې قبرونه چې دي سم لکه زمونږ قبرونه غوندې دي. خو ده باندې ډېر زیات وخت تېر شوی دی، نو فقط همغه نښې ښکاري چې غټې غټې تیږې همغه چې پېژندلو تیږې دي همغه یې ښکاري. دوستانو د شاوخوا ټول همدغسې د جنه به پخوا پیرې کېدلې او دا ټول دا بحر یې کنټرولوه د دې ځای دا کوم علاقه چې د ټاینموټ پورې تعلق لري، نیوکاسل ټاینموټ اوپن ټاین. نو دا ډېره جګه ساحه ده او دلته چې دننه راځئ نو ما په خیال چې ماشومان خو لکه چې فری دي او د غټانو شپږ کله چې مثال کوم خاص ورځ وي هغلته بیا ډېرې اخلي، خو نورمال ورځ کې چې راځئ 6 روپۍ 7 روپۍ ټکټ ده. او نو دې ځای ښه ښکاري. دا پخواني قبرونه وګوره. دا ودرېږه دغسې دې خوا ته پیتاو شمه زه. وګوره دنه به هم البته ډزې کېدلې که څنګه حساب ده. دا نو په هغه وختونو کې نه پوهېږم، دا خو د انسان زور پرې نه رسېږي، ډېر غټه بلا ده. دا وګوره دا ځکه چې تاویږي. نو دا د پخوا وختونو نه. کامرامین راشه دا ځای مو ښیه ورته داسې راشه دا دې خوا نه یې واخله. دلته به مرمۍ اچوله. نو دا ګوره دا د مرمۍ ایښودلو ځای ده. دا د مرمۍ ایښودلو ځای ده. دا به په ده باندې به بندوو او دا دلته به پټاقې وهل کېدله. نو د جنه به وهل کېدله. دلته غټ وګوره دې خوا ته به غټه مرمۍ وه، دا به بندېدله. نو دا وګوره دې لارې نه به دا دې خوا ته راشه، دې خوا دا به یې بندوله، په ده به بندوله. نو دلته به یې پټاقې وه، پټاقې به یې وهله، نو فیر به یې کوله. زما په نظر نو چې دغسې به وي لکه موږ چې څونه لیدلي دي. دا هم ډېره غټه بلا ده.
دا خلکو مخکې دا رقم شیان درلودل دا ډېر بل رقم خل دي ښه او دا وګوره دې ځینې دوستانو دلته دا وسله چې ده دا وسله یې ورته دلته ایښې وه او دا وسله خو تاسو وکتله ډېره خطرناکه وسله ده او ده خواته وګوره ده خواته چې څونه هم ځایونه دي دا ټول د دې نه کنټرولېدل وایي او دا دیوال چې تاسو ګورئ دا دیوالونو نه پخوا وختونو کې به جی پی ایس سیسټم نه و دې دیوالونو نه به کښتیګانې هغه کېدلې که نه چې اجازه به یې ورکوله چې راشي که رانشي نو دا د هغه وخت پاتې دي دا دیوالونه کامرمین وښیه ورته دا وګوره دې ځینه تقریبا نو دې ځینه د ناروې خوا نه د هالند نه د ټولو ځایونو نه چې کښتۍ راځي نو په دې لاره راځي نو په ده لاره کې دوی ورته سیسټم لګولی و او اوس خو جی پی ایس سیسټم ده اوس خو سیسټمونه فرق یې خو دا تاریخي دوی پاتې دي همغسې نه دي خراب کړي اوسه پورې ګرانو لیدونکو پخوا په نیوکاسل ښار ته چې کومه کښتۍ داخلیږي نو د دوه لایټ هاوس چې تاسو ته ښکاري دا دوه لایټ هاوس دا دیوالونه چې دي په دغه لاره باندې میس کې کښتۍ راځي که د هالند نه راځي که د هر ملک نه راځي که مخکې جنګي کښتۍ راتللې نو په همدغه لاره به نیوکاسل ښار ته داخلېدلې نو ځکه دا وسلې هر خواته ورته ایښي دي نو څلور وسلې نور هم د نه بعد تاسو ته موږ ښیو چې څلور دانې توپونه دي هغه بل خواته ورته لګولي دي د نه بعد موږ ځو اخواته غټې کښتۍ هم تاسو ته ښیو دلته لاندې په ځمکه کې دوه دانې ګودامونه دي چې دا هم تاسو ته وښیو دلته به دوی وسلې مرمۍ مهمات ایښودل پخوا وختونو کې نو راځئ چې دا هم تاسو باندې وګورو اوس خو خالي پرتې دي نو اوس پکې څه شی نشته دي بیا هم ویې ګورئ چې دا ځي ټوله ویډیو تاسو باندې وګورم چې هر شی تاسو ته به یې وښیو اوس زو هغه بل خواته تاسو ته ښیو او هغه ځینه بعد د دې ځینه بعد بیا دغې نه وځو او د کاسل نه وځو بیا ځو یو بل ځای ده چې هلته یو څلور دانې توپونه دي هغه به هم وګورئ او نورې غټې کښتۍ دي د هالند کښتۍ هغه به هم وګورئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ له موږ سره اوسېږئ او د نه بعد هم ځایونه شته دي دغې نه وسوځو بیا نور ځایونه تاسو ته ښیو دا نقشه کې دا ځای څومره ښایسته و مخکې وګورئ دا یې دغسې نقشه ده دغه اول چې ننوځئ بیا ورپسې داسې شوې ده دا همغه ځای ده چې تاسو نقشه کې وکتل څومره ښایسته ځای و خو 1900 کاله پرې تېر شوي دي نو دا هم ډېر غټ عمر ده دا بیا بیرون ده خو بیرون بحر غاړه ما زموږ بل را ویډیو ده او هغه وګورئ تاسو نو هغه بیا بیرون د بحر غاړه او ټول دا ځایونه ډېر ښایسته ځایونه لري هغه ټول هم په بله ویډیو کې کړي دي ګران لیدونکو دا مخامخ ځای تاسو ته ښکاري دا هم ډېر تاریخي ځای ده اوس به هلته ورځو او هلته چې دي یو څلور دانې توپونه دي او یو کومه لاره چې د نیوکاسل ښار ته راځي کښتۍ که مخامخ تاسو ته ښکاري هغه هم روانه ده راځي په همغه لاره تېرېږي نو هغه لاره به نږدې نه تاسو ته وښیو او غټه کښتۍ به هم تاسو ته وښیو چې د هالند نه راځي نیوکاسل ته یا د ناروې نه نو په همدغه لاره تېرېږي هغه ځای هم تاسو ته موږ پس ته وښیو نو ویډیو ته اخره وګورئ له موږ سره اوسېږئ دا کاسل تاسو وکته نو اوس ځو هغه بل تاریخي ځای ته له موږ سره اوسئ ویډیو ته اخره وګورئ بس صحیح ده Oh, okay.
And she was like, yeah, it's pretty normal for being a young person. I'm like, دغه لاره داسې ښکاري عیناً لکه وطن کې چې روان اوسئ افغانستان کې او دلته چې سهار سهار منډې ته راشئ ډېر خوند کوي. دا خلک د خپل مشرانو ته ډېر اهمیت ورکوي. نو دغه کس چې تاسو ګورئ دا پاس چې عکس یې لګېدلی د مجسمه ورته جوړه کړې ده، ده په بحر کې ډېر زیات لاسته راوړنې کړي دي، ډېر جنګونه یې ګټلي دي. نو په دې وجه باندې اوس د ده مجسمه یې پاس لګولې ده او نوم او هغه یې دلته لاندې لیکلي دي په دغه ځای کې. نو دا یو ډېر د دوی دپاره د قدر وړ انسان تېر شوی ده. نو په دې وجه یې ورته مجسمه جوړه کړې ده او دغه 4 توپه چې دي دلته نو دا ښار ته دننه کېږي. اوس دا کومه کښتۍ چې د بیرون نه راځي د نورو ملکونو نه او د نیوکاسل ښار ته دننه کېږي، نو دغه یوازینۍ لاره یې همدغه ده چې دلته هر خوا نه هغه مخکې تاسو وکتلې پاس توپونه او هغه وسلې پاس نه لګولې وې، هغه نه بیا ټول بحر ښکاري او هم دا لاره ته ښکاري او دا بیا 4 توپه چې دلته دي ځینه نو بیا نږدې نه دغه کوم د نیوکاسل لاره چې ده دا بیا ډېر نږدې نه ښکاري. په دې لاره چې تېرېږي نو بس بیا ډېر نږدې نه ښکاري. ګرانو لیدونکو BRK فوډ پښتو فوډ او ټریول دواړه سبسکرایب او شیر کوي، لایک یې کوي چې تر څو نورو پښتنو او نورو وطندارانو ته ورسیږي چې ترې ګټه واخلي، هم د خواړه زده کړي، ریسیپي غذاګانې زده کړي او هم ټریول او ښایسته ځایونه وګوري. نو دغه کښتۍ چې تاسو ته ښکاري DFDS دا هالند نه راغلې ده. سهار هالند نه رسیږي 9:30 بجې نیوکاسل ښار ته او د نیوکاسل نه بیا 5 بجې یا 5:30 شپږ بجې بیرته حرکت کوي، هالند ته ځي. نو په دې کښتۍ کې د چکر دپاره خلک ډېر راځي دلته او دجې نه همالته ځي او دغسې کښتۍ نور هم دي چې ناروې او د ډنمارک او دې ځایونو ته هم ځي. نو هغه کښتیګانې لږ مختلفه دي. نو که چېرته تاسو سره موټر یې هم لاندې موټرو ځای هم لري دا کښتۍ او د پاس او لاندې خلک د سیل دپاره درېږي او دننه اتاقونه او کمرې هم لري چې د خوب دپاره او وټل او نور شیان هم پکې شته چې تاسو دپاره مطلب چې ساعت هم تېر شي. لیدونکو امید لرم چې ویډیو به هم خوښه شوي او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره د مونږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د مونږ نننۍ ویډیو پای ته ورسېدله، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ویډیو سره. د الله په امان ښه وخت ولرئ.